د روحي خبري او معلوماتي ویبپاڼې ګرانو لیدونکو او لوستونکو سلامونه او ښې چارې. د روحي خبري او معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتي ویډیوګانو په لړ کې مو دا ځل له پوزې څخه د وینې بهېدنې لاملونه، مخنیوي او درملنې په اړه درته ویډیو چمتو کړې ده. د روحي ویبپاڼې د معلوماتي او خبري ویډیوګانو په پار د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. له پوزې څخه د وینې بهېدنې لاملونه، مخنیوي او درملنه. ژباړه: ډاکټر نیک محمد ویال. لومړی پیژندنه: د پوزې څخه د وینې بهېدنې ناروغۍ ته په انګلیسي کې نوز بلیډ وایي او علمي نوم یې اپیسټاکسس دی. هر کله چې د کومې ضربې له امله او یا هم په ناڅاپي ډول د پوزې له سوریو یا سپږمیو څخه وینه بهیږي، ورته د پوزې د وینې ناروغي یا نوز بلیډ وایي. د پوزې څخه د وینې بهېدنه دوه لاملونه لري. لومړی د فزیکي ضربې، ټکر، په پوزه کې د ټپ او یا بل کوم څرګند لامل په اساس له پوزې وینه بهیږي. دویم، ځینې وخت پرته له توجه له پوزې وینه بهیږي چې لاملونه یې داخلي وي. له پوزې د وینې بهېدنې ناروغي ډیره د اندېښنې وړ نه ده. په سلو کې 10% دغه ناروغي خطرناکه او د اندېښنې وړ شمیرل کیږي. دغه ناروغي تر ډیره په ماشومانو او ځوانانو کې عامه ده. له 3 کلنۍ بیا تر 10 کلنۍ پورې ماشومان او ځوانان په دې ناروغۍ ډیر اخته کیږي. دویم، له پوزې څخه د وینې بهېدنې یا نوز بلیډ لاملونه. لومړی لامل وچه هوا. د وچې هوا تنفس د پوزې څخه د وینې بهېدنې د ناروغۍ یو عمده لامل دی. وچه هوا د پوزې دننه د خرښت سبب کیږي، نو هر کله چې د خرښت له امله پوزه ګرول کیږي، شونې ده چې له پوزې وینه جاري شي. دویم لامل فزیکي ضربه. له بهرني شي سره د پوزې ټکر، په پوزه باندې بوکس خوړل، د موټر او یا بلې ترانسپورټي وسیلې له امله ټکر، د پوزې دننه زخم او ټپ د پوزې د وینې د جریان څرګند او فزیکي لاملونه دي. دریم لامل د هوا ګرمېدل. د ډیری خلکو له پوزې څخه هغه وخت وینه بهیږي چې په مستقیمه توګه د لمر له وړانګو سره مخ شي او یا هم د لمر له امله ډیره ګرمه وي. څلورم لامل حساسیت. ځینې خلک له ځانګړي بوی سره حساسیت لري. هر کله چې د ځینو شیانو بوی حس کړي، نو له پوزې یې وینه بهیږي. پنځم لامل کیمیاوي مواد. یو شمیر کیمیاوي موادو بوی کول، حس کول او لیدل هم د پوزې څخه د وینې د بهېدو لامل کیږي. شپږم لامل پرنجیدل. په ځینو کسانو کې په پرله پسې ډول پرنجیدل د پوزې څخه د وینې بهېدنې سبب کیږي. اووم لامل درمل. په زیات مقدار سره د اسپرینو او یو شمیر نورو درملو خوړل هم د پوزې څخه د وینې بهېدو لامل کیدای شي. اتم لامل ځینې ناروغۍ. د وینې لوړ فشار، سرطان، د وینې د جریان د سیستم ګډوډي او د وینې غوټه کیدل. د وینې لوړ فشار، سرطان، د وینې د جریان د سیستم ګډوډي، د وینې غوټه کیدل له پوزې څخه د وینې بهېدنې نور لاملونه شمیرل کیږي. له پوزې څخه د وینې بهېدنې یا نوز بلیډ تشخیص. که چیرې له پوزې څخه وینه د معلوم فزیکي ټکر او ضربې له امله وي، نو بیا د اندېښنې وړ خبره نه ده. خو که چیرې پرته له کوم څرګند لامل څخه له پوزې وینه راځي او هغه هم په تکراري ډول سره وي، نو بیا دې لاندې چارې ترسره شي. لومړی د وینې معاینه او ټیسټ. دویم د پوزې دننه د پوزې د سوریو انډوسکوپي. دریم د پوزې د داخلي ساختمان سی ټي سکن او یا هم ایکس ری. له پوزې څخه د وینې بهېدنې یا نوز بلیډ مخنیوی. په کورونو کې د هوا تصفیه کوونکی کارول ترڅو هوا مربوطه وساتل شي. په فشار او ډیر دننه په پوزه کې د ګوتو له وهلو ډډه کول. د اسپرین درملو څخه په کمه اندازه ګټه اخیستنه. اسپرین وینه نازکه کوي او له پوزې څخه د وینې د بهېدنې ناروغي رامنځته کیږي. له پوزې څخه د وینې بهېدنې یا نوز بلیډ درملنه. هر کله چې په کور او یا دفتر کې یاست او له پوزې مو وینه بهیږي، نو د پوزې پسته برخه په ګوتو د 10 دقیقو لپاره ونیسئ. په داسې ډول تاکیه وکړئ چې ورمیږ مو لاندې وي. د پوزې پر ځای په خوله باندې ساه واخلئ. د پړ مخ څملاستلو ډډه وکړئ. پړ مخ څملاستلو له امله د پوزې وینه معدې ته ځي چې په معده کې د نورو ستونزو او ناروغیو سبب کیږي. هر کله مو چې پورتنۍ تاریکه
عملي کړه نو له 10 دقیقو وروسته د پوزې سوري خلاص کړئ او وګورئ چې وینه دارېدلي او که نه. دغه کړنه تر هغې عملي کړئ تر څو چې له پوزې څخه روانه وینه ودرېږي. د پوزې په پورتنۍ برخه باندې د یخو ټوټې او یا بل سوړ شی ونیسئ. دغه کړنه هم کولی شي چې د پوزې وینه بند کړي. که چیرې په دې هر څه مو د پوزې وینه بند نشي نو بیا غوره ده چې اړوند ډاکټر سره وګورئ تر څو له پوزې څخه د وینې بهېدنې لامل پیدا او په طبي ډول یې درملنه وشي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.